پوتین د طالبانو پر ضد د امریکا او بریتانیا پلان رسوا کړ او د طالبانو ملاتړ یې وکړ. دا چې تازه یې څه ویلي پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پوتین وایي امریکا او بریتانیا د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیځ استخبارات د اسلامي امارت د مخالفو ډلو پر ملاتړ تورن کړي دي. پوتین په قزاقستان کې د اسیا اړیکو او باور جوړونې په سرمشریزه کې ویلي چې لویدیځې استخباراتي کړۍ په ځانګړې توګه امریکایان او بریتانویان د طالبانو پر ضد جوړښتونه لمسوي چې موخه ترې د یو شمېر هیوادونو پر پولو بریدونه دي. پوتین زیاته کړې دوی له دغو اړوندو خطرونو او ګواښونو خبر دي، نو له همدې کبله د طالبانو له مشرتابه سره خپلې اړیکې خوندي ساتي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګټه دی. په دې کتنه کې د روسیې ولسمشر په نړۍ او سیمه کې د پیچلو حالاتو له په پام کې نیولو سره د منځنۍ اسیا او روسیې ترمنځ د همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. پوتین همداراز ویلي چې د افغانستان بدامني او یاد هیواد کې ګډوډي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خطر زنګ دی او د همدې لپاره د طالبانو سره په نیوکو اړیکو یې ټینګار کړی دی. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا د غرب د لوبو په مرکز بدل شي. د پوتین په وینا غربي هیوادونه باید د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخلي او افغانانو ته د تیر 20 کلنې جګړې غرامات ورکړي.